سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د جلال آباد ښار د 9 او 8 ناحیې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د برېښنا بېسود پل او په یادو سیمو کې د ناحیو د ستونزو په حل کې به لازم اقدامات ترسره کړي. دغه لیدنه چې د غویي په 14مه د جلال آباد شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه د مشرانو په استازي مولوي سمیع الله او نورو څو تنو خبرې وکړې. دوی غوښتنه وکړه چې د 9 او 8 ناحیې ودانۍ ورته جوړې او یادو سیمو ته د برېښنا لین وغځول شي. دغه را د بېسود پل پاتې چارې دي ژر تر ژره بشپړې شي. راغلو ځوانانو ډاډ څرګند کړ چې د امنیت په تامین کې د خپل دولت سره همکارۍ ته چمتو دي. سلاکار وزیر ننګرهار والي محمد غلام منګل ویل چې په ننګرهار کې داعش مهم سنگرونه له منځه تللي او وسلوال پوځ په لوړ مراد سره د دوی په وړاندې عملیات ترسره کوي او په ځانګړي ډول د چبرهار ولسوالۍ امنیت ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. ننګرهار والي ډاډ څرګند کړ چې د جلال آباد ښار د 9 او 8 ناحیې د اوسیدونکو د برېښنا د ودانیو او پرسونل ستونزې د حل په اړه لازم هدایت وکړي. د ویل چې د بېسودو پل پاتې چارې تر ډیره بشپړې شوي، یوازې د سروې او ډیزاین چارې په تدارکاتو کمیټه کې پاتې دي چې ډېر ژر به دغه چارې هم بشپړې کړي. د ننګرهار د ولسونو د هیوادنۍ مینې له امله مننه وکړه چې خپلو امنیتي ځواکونو سره پوره همکاري کوي.